پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک چې زما پر امت باندې داسې زمانہ اخر کې را روانه وي چې اولادونه د مور پلار د اجازت بغیر د زندګۍ خپل لاره انتخاب کړي چې کله د مور پلار تربیت او ادب و دې ته ضرورت نه محسوسوي د مور پلار و مشورې ته ضرورت نه محسوسوي د مور پلار د رأی او د فکر خیال نه ساتي چې کله د کوزدي او د واده سلسله راله د خپل لار انتخابوي د هیچا مشورې ته ورنه نسي چې کله د زندګۍ نور ضروریات رالو دی په هغې کې ځان پوره بولي او ځان کامل بولي او د مور و پلار د رأی هېڅ احترام نه لري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما پر امت به په دې وخت کې الله تعالی پر ټوله معاشره باندې ټولو باندې پریشانیانې کښېږدي چې هغه حلیم سړی هغه بردباره سړی به په دې پریشاني کې حیران پاتې شي چې کله بچی د مور و پلار ضرورت محسوس نه کوي او د زندګۍ لارې ځان له انتخاب کړه بیا خو الله تعالی پر ټولو معاشره باندې پریشانه یشتي او دا داسې عذاب نه دی چې صرف پر هغه بچي باندې راځي لکه شپه چې کله پر کلي باندې راسي نو په هر کور کې تیاره جوړ شي دغه رقم چې کله اولاد نافرمانه سو بیا په ټوله معاشره کې پریشانی پیدا شي ځکه د معاشرې انسانان دا د مور و پلار چې کله نافرمانی کې راسي بیا خو د هغې روژه د هغې عبادات د هغې صدقات و خیرات هسې نه چې د قیامت په میدان کې دوی ته نفع ورنه کړي حضرت عبدالله ابن عمر د مکې مکرمې په حرم کې ناست دی یو نوجوان دی هغې د خپله بوډۍ مور پر دې وژه باندې اخیستې ده او طواف یې په وکړې د طواف څه وروسته یې لمونځ په وکړې د لمانځه څه وروسته حضرت عبدالله ابن عمر سره روغبړ وکړې ورته یې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي دا بوډۍ زنانه زما مور ده 7 کاله مسلسل کېږي چې زه پر دې باندې په خپله وژه باندې حج کوم چې د حج څومره مقامات یې که منا ده که مزدلفه ده که عرفات دی د 7 کاله کې زما مور زما سره پر مځکه باندې پښه نه ده لګولې زه پر خپلو وژو باندې ګرځوم حضرت عبدالله ابن عمر به وغورځېدی بری په دې تندي باندې مچ کوي ورته یې بچی چې ستا غوندې بندګان د امت کې الله تعالی د امت په عام عذا او پریشانی کې نه مبتلا کوي د هغې څه وروسته ورته یې بچی چې دا ګمان دې را نسي چې ما خو د مور حق ادا کوي ورته یې زما په خدای قسم 7 کاله نه کوې 7,000 کاله وګرځئ او چې په کوم شکل دې ګرځولې ده 7,000 کاله به د هغه شکل په دې باندې حجونه وکړي چې دې کم نه میاشتې ته په نس کې په خپل رحم کې پاللی بچی د هغې د یوې ورځې حق هم نسې ادا کولی په دې 7,000 کاله باندې نو په دې غلط فهمي کې چې رانه نسې چې ما به د مور و پلار حق ادا کړې او ما د مور و پلار احترام وکړې او ما د دې مور و پلار سره په دې شکل باندې زندګي تېره کړه نو په دې وجه باندې چې کله بچان د مور و پلار نافرمانه سي بیا خو معاشره د ډېرو ستړو سره مخامخ سي یو حدیث شریف کې راځي چې کوم بچی د مور و پلار فرمانبردارئ الله تعالی در 700 کاله پورې د هغې د نسل حفاظت کوي د هغې د نسل حفاظت د هغې د نفقې حفاظت د هغې د خوراکې حفاظت د هغې د ضروریاتو حفاظت الله تعالی در 700 کاله پورې کوي چې کم پلار کم بچی او کم مشر هغې د خپل مور و پلار قدر او د احترام خیال وساتي لیکن چې کله یو بدنصیبه نه وساتي نو هغې څه وکړو مور و پلار د بوډاوالي پر زمانه د هغه په رخصتي چې کله هغه ولاړو دی ظالم په خپله د محرومیت و بدنصیبۍ سره مخامخ او د خپل نفس سره د ظلم سره مخامخ او د خپل نفس سره د جفا سره مخامخ او خپل نفس په دنیا و آخرت کې د ذلتو د رسوایۍ سره مخامخ دی نور هغې